بنګلادیش الف لوبډلې افغان الف لوبډلې ته 202 منډې هدف وټاکه. د لوبې په پیلېدو سره بنګلادیش الف لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی یې د توپ وهنې پرېکړه وکړه. خو د افغان توپ اچوونکو د غوره توپ اچونې په پایله کې بنګالي لوبغاړي ونه توانېدل چې ګړندۍ او چټکې توپ وهنه وکړي او د لوبې تر پایه یې د 50 اورونو په لوبولو او د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره 201 منډې جوړې کړې او افغان الف لوبډلې ته یې 202 منډې هدف وټاکه. د افغان توپ اچوونکو له ډلې کریم جنت او نوین الحق 2 بنګالي لوبغاړي او اشرف الدین اشرف، قیس احمد او فضل نیازي بیا یوه وکټ واخیسته او د بنګلادیش 8م لوبغاړی هم د سعید شیرزاد په اور کې پخپله د شیرزاد له لوري د منډې پر مهال وسوځېد چې په پایله کې افغان لوري ته 202 منډې هدف وټاکه. بیټینګ برخه کې بیا رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران وټاکل شول چې رحمان الله ګربز 115 منډې او ابراهیم ځدران به 15 اتیا منډې ناټ آوټ ووتل او لوبه مو په اوپننګ باندې وګټله.